قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فبدل الذين ظلموا او فانزلنا على الذين ظلموا رجزا کې د اول عذاب ذکر وشو وزلته کې د دویم عذاب ذکر کیږي. دویم عذاب سو دویم عذاب داو چې دی ناشکری وکړه او د پیغمبر مخالفت وکړو او کوم خوراک چلاره لګلو هغه باندې بصبرتی وشولا نو الله تعالی په دې باندې عذاب دار ولېګو چې هغه خوراک به بن کو ذلیل کړل ولزی په بازار کې په خار کې ځان لګوري. وَإِذَا وَقْتَ يَدْعُو قَابِلَ قُلْتُمْ تَاسُ يَا مُوسَى اے موسی لن نصبر هرگز من صبر نکوالا طعام واحد پیو قسم خوراک باندې علی طعام واحد پیو نوع پیو قسم خوراک باندې. طعام واحد معنا کوا یو قسم خوراک یو نه دی قسم یو دی چې بسار ما خم دغه یو شی دی. فدع لنا نغلا زمون دپارا ربک دخل ربنا یخرج چراو باسی لنا زمون دپارا مما دهغی سنا تنبت الارضو چزمک رازر غنی من بقلها چاغ سبزی دزمکی دی بقل سبزوتوی وقثائها و تری دزمکو دی تری د بادرنگو پشانی اگدیگ دی او خون د بادرنگو پشانی وفومها او اگ دزمکی دا وعدسها او دال دزمکی دی وبسولها او پیاز دزمکی دی دار اللہ پکار دی. عذاب د سراغه چې موسی علیہ السلام قوم الله خوراک ورکو تم شو موسی علیہ السلام ته چې یا موسی دا دومره بیا ادب خپل پیغمبر ته نوم وایو نوم یا موسی نو نوم خو لمور او پلار خودل دی او نوم خودو کې څه ګناه نشته چې نوم سره چاته وای خو دا ادب او بیا ادبی خبره ده چې مشر ته څوک نوم نه وای مولوی صاحب ته خلق نوم نه وای قاری صاحب ته خلق نوم نه وای د کلی مشر ته خلق حاجی صاحب ورته وای نوم پلار خودل دی خدا ادب پکاري چې ستانه مشر د نوم ورته بیا موایا نوم ورته موایا بیا او بیا د الله نبی او د الله د نبی بارک خو صفات تعلیمات سورۃ نور کې دي چې لا تجعلوا دعاء الرسول یا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا بينكم دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. خپل مینس کې د پیغمبر دعا د سیمه غنې لکه आवाज کیا محمد او خپل مینس کې आवाज کوي چې پلانیا نو د الله نبی ته یا رسول الله وایا یا نبی الله تو وایا یا حبیب الله ورته وایا ودي د الله نبی ته یا موسی وایو بس دا بیا د بیان کولی اخر دا نتیجه شول چې عذابونه پرالل. سوال سو کو موسی علیہ السلام ته ولن نصبر علی طعام واحد هرگز من پر یو قسم خوراک باندې صبر نکو یو قسم خوراک ته په دې وجبانی ویل شو اگر چې دا خود ودی من صلا بیل دی یا خدا چې د لکه څنګه چې انګولې دی روړی دا ترکاری روټی نو دا غشانې د امن صلوا به د څه خوړه کېدل لکه روټي ترکاری یعنی دا مړزان دا غوخه خلکو د دې ترنجبین سره خوړل نو ځکه یو خوراک وایو او یا دا طعام واحد نه یو نوع مراد دا یو نوع یعنی سار ما خام د کال 12 میاشتې یو خوراک دی. او دویم نمبر دا چې په دسترخوان باندې کوم خوراک پروت خلکو ته یو خوراک وي اگر کې پدې کې ترکاری پدې کې غوخه ځان لې پدې کې چرګ ځان لې پدې کې ساگ ځان لې پدې کې چکنیان ځان لې شملې په کې ځان لې شربت په کې ځان لې پکوړې وغیرہ کجوره په کې ځان لې خلکو ته یو خوراک وي ډوډۍ وی خوړله ډوډۍ نه ډېر څه خوړلې ډوډۍ می خوړه او نن سبا خوراک پوری جو روټۍ دوانه یو روټۍ ورته وي نو طعام واحد ورته ځکه ویل شو. خدلته یو سوال دی چې دې قوم ویل چې مونږه دا خوراک نه خوخو او زموږ لپاره سبزیانی پکار دي دې سبت خو نه دی ویلي کنه که سړی په یو خوراک تنگ شي او چې موسی علی السلام مونږ او دا مطالبه الله تعالی ولنا قبل ولا ځکه یو قسم خوراک باندې سړی تنګيږي جواب دا دی چې دوی دا سوال په صحیح طریقه باندې کړی وي نو بالکل ټیک مطالبه ده. بیا موسی علی السلام ته ویل چې اے موسی علی السلام کته نه خپکیږي الله نه خپکیږي الله ته وایي چې دا خوراک بمي خو چې الله تعالی غوښه لګلې شاګران خوراک دی کنه مرز کیلو په سو باندې کیږي او دا سبزیان بازارم خو پښلو په 150 باندې کیلو کیږي دا په کار دی چې موږ اوسه تنظیم الله وکړي او دا وګښول دا دال نو کدا وسره ملګری شنو ډیره مزه کوي نو بالکل الله ودا سوال قبول کړه مې او ټیک ټاک سوال بیا خو دې خو ډیره بدمعشي باندې خبره وکړه لن دا تاکید نفي تاکید چرتهم لن نصبر چرته موږ صبر نکو نور منو نور موږ نه منو یعنی دا الله تعالی دا خوراک موږ نور منو نو انکار ته او په انکار نو ناشکری وشولا یو دا. دویم نمبر دا چې کله دوی موسی علیہ السلام ته ویل موسی علیہ السلام ورته چې سادهګانو دومره خپل خوراک دی قیمتي او تاسو په بیکار خوراک ولې بدلوي
دا خو آسان کار دی، تاسو په خپل باندې کولای شئ. لږ سر ښکته کوي، لږ ځان له محنت وکړي، دغه اوبه شته دی، دغه ځمکې شته او کرمر شروع کړي، په خپل باندې سبزیانې وکړئ که نه. دی ویل نه، نو مخالفت د پیغمبر یې وکړو. نو دا دوه وجې بنیادي، یو دا چې ناشکري وکړله، د سوال طریقې ټیک نه وه. دویم نمبر دا چې دوی د موسی علیه السلام مخالفت وکړو، د مخالفت په وجه باندې او د ناشکرۍ په وجه باندې الله تعالی دې خفه شو او ویل بس بازار کې کړی او دغه مې د نه واغېستل، تیار خوراک بند شو. دا معنا ده. بقل سبزو ته ویلې کېږي، قصه ترو ته او بادرنګو ته ویلې کېږي. فوم لپس پکې دو معنی لري. د فوم دو معنی دي. فوم ویلې کېږي حنطوا غنم او فوم ویلې کېږي ثوم اوږه. نو اوږم راغلی ده، دا معنی د فوم ده. فوم غنمو ته ویلې کېږي او دې سره سره وي دا فوم لپس هر قسم دانو ته وي، غنم، جوار، وربشې، شولې، د هر څه ته فوم وي. خو صحیح خبره دا ده چې د دې نه راجحه معنی داره چې دلته کې موږ معنی د اوږې وکړو. د اوږې دپاره دلایل یو دا چې یو قرائت باقاعده وصومها راغلی دی، ثوم اوږې ته ویل کېږي. یو قرائت د فوم دی، بل د ثوم دی. نو قرائت په منزله تفسیر باندې، نو د یو فوم تفسیر وشو په ثوم باندې، نو اوږه ده. دویم نمبر دا ده چې دا اوږه په سبزو کې ده، دا اوږه په سبزو کې ده، خو دا غنم په سبزو کې څوک نه حسابوي. په دې سبزو سره مناسب اوږه لګي. دا دو دلایل شو. دریم نمبر دا چې غنم دا بنیادی خوراک دی، بنیادی خوراک. یعنی وریجه که ډېره ښکلې وریجه مې خو سړی چې سهار ماښام وخوري بیا په دریم ځل باندې شي خوړلی. خو دا غنم سهار ماښام خلک خوري، ټول عمر یې خوري، څوک هم ترې نه تنګېږي. او لاندې الله فرمایي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. تاسو ادنا شی اخلی او غوره شی پرېږدئ. نو دلته کې دی فوم ته ادنا ویلی شوی دی. نو که د فوم نه مراد غنم شي، نو غنم خو ادنا نه دی، غنم خو اعلی شی دی. د دې دلایلو په بنیاد باندې علماو دي نه اوږه مراد ده. عدس دالو ته وایي، بسل پیازو ته وایي. او بل دا چې د بسل سره ډېر مناسب لګي، پیاز او اوږه. قال الله ورته ویل تستبدلونا، د توبیخ دی. اتستبدلونا یا غواړئ تاسو الذي هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر لاندې دی، بالذي په بدل د هغه څه کې هو خیر چې ډېر غوره دی، ډېر افضل دی. غوښه غوره ده، اوږې موږې دا غوره نه دي. اتستبدلونا یا تاسو غواړئ په بدله کې، اتستبدلونا یا تاسو غواړئ الذي هغه شی چې ډېر لاندې دی، ډېر کمزوری دی، بالذي بدل د هغه څه کې هو خیر چې ډېر غوره دی. دا موسی علیه السلام نه خپل قوم سوال وکړو چې ته الله ته ووایه. دینه معلومه دا شوه د چا نه دعا غوښتل جایز دي چې ما ته دعا وکړه. او ترمذي کې حدیث دی چې عمر رضی الله عنه عمرې له روانو، نو رسول الله نه اجازه وغوښتله چې زه عمرې لزم. رسول الله ورته ویل اشرکنا یا اخی فی دعائک، ای وروره په خپل دعا کې موږ شریک ساته ځان سره. نو هغه د افضل د مبذول نه دعا وغوښتله. نو عالم د غیر عالم دعا وغوښتی شي، نیک د ځان نه د کم نیک نه دعا وغوښتی شي، د اوچت نیک نه وغوښتی شي. په دې کې جواز لري، دا جایز ده. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلي مجموع الفتاوا کې چې دا به عادت نه جوړو لکه څنګه چې نن سبا د عام او د عوامو خلکو دا یو د عوامو خلکو خاص کر یو رسم جوړ شوی دی په دې ټلیفون په ختمېدو کې چې په دعا کې میاد ساته، دعا کې میاد ساته. دا اوس اصل ټلیفون یو حصہ جوړ شوی دا. نو دې دعا نه د دې خبرونو بزان ساتل پکاري، دا به بدعت جوړيږي. صحابه کرامو د سحر چاته نه ویل کله کله ثابت دي، بخي برسم نه جوړو، نور د بل نه دعا غسل جایز دي. الله ورته سویل اهبتو مصرن، کوس شیطا سو مصر ته لاړ شي مصر ته. فإن لكم ما سألتم يقينا اشتستاو در پارما هغه سو سألتم چې تاسو غوښتلې دي، کوم مطالبه تاسو کړل هغه تاسو ته ملاوي شي. لاړ شي خارته مصر ته لاړ شي. دې مصر نه کوم مصر مراد ده؟ دا مصرن که تاسو خیال دا نکره ده. طالبانو کویږي چې مصر غیر منصرف دي کنه. څومره چې د خارون نمونه دي ناغه مونږ دا غیر منصرف دي. یو پدې کې عالمیت دی، بل پکې څه دی؟ د خارون نمونه ټول نکره دي، مؤنثات دي په اعتبار د قريه معنی. نو یو پکې تانیث شو او یو پکې څه شراغ تعریف پکې راغی. نو په دې وجه باندې غیر منصرف شو. غیر منصرف حکم تا ورېدل چې کسره او تنوین په دې وای ناراضي، دای حکم دی. نو مصرن باندې کسره او تنوین دلته ولې راغلي دي؟ دا هو کسره تنوین په دې وای ناراضي. جواب یاد ساته. دا ولې دي بعضی طالبان د پردا خبره وکما. دا د غیر منصرف د پاره یو حکم دی چې کله دا نکره شي، اذا نکر صرفا، اذا نکر صرفا، کله چې نکره شي بیا منصرف ته جوړیږي. دې ته موږ منصرف جعلی وایو. بیا هغه مشهور کیسه ده
چې حضرت په دې نحوی کتابونو کې ذکر شوی دی نو یا بر دې ثبوت به یې کنه وي خو واقع ډېر زیات خپل دی چې حضرت عمر رضی الله عنه چیرته چا دروازې له لاړو نو عمر خو غیر منصرف دی کنه یو پکې عالمیت دی یو پکې عادل تقدیری دی دروازې له چلاړو دروازې وټکوله نو आवाज وشو من فی الباب دروازه کې څوک ویل عمر یما او یا ورته چې انصرف منه دا زلال شه نو انصرف خدا معنی چې منصرف شه نو ورته چې عمر چې دی لا ينصرف عمر غیر منصرف دی عمر خو نزي دا معنی هم سیده چې نظم واپس او دام چې غیر منصرف دی نو او د څه ویل چې اذا نکر صرفا چې کله څوک نه پیژني نو بیا بغزي چې کله نکره شنو بیا به منصرف کیږي دا معنی د اهبتو مصرن زکه دلته نکره دا اهبتو کوشیدا سو مصر من الامصار یو خار ته د خاروننا کوشیتا سو یو خار ته د خاروننا اهبتو لال شیتا سو مصرن یو خار ته د خاروننا نکره دا کدی بلامبټ بازار ته یو کته مرګره ته یو قبل ته یو قبل ته دا معنا شو نکره چکم یو تلاړی ولی فإن لكم ما سألتم یقینا شتاستا زپارا غسو چې تاسو غوښتلی دي زکه سبزیانې دا بینډۍ او ټنډۍ دا سيزونه خو په بازار کې ملایويږي پیسې والی بازار کې واخلې دا خو آسان شه دی بازار کې ملایويږي او په بازار کې دسي په گاړو باندې دا ترنجبین نه ملایويږي مړزان نه ملایويږي دا بازار خو راکون دي بازار کې ځان لوالي یو دا معنا ده او یادا دا د خارون تلال شي او الته کروندې وکي او الته زمیداری وکي او په خپل باندې ځان له تنظیم دی وکي یو معنا دا معنا راجح معنا ده دلته بل معنا فی زلال القرآن کې سید قطب شهید رحمه الله کړی دا هغه وی دا موسی علیہ السلام ته غوسه شو اصل کې دا اهبتو مصر ته ورته دا ته غوسه شو چې غوسه شو ورته وی چې ګورا تاسو یې غلامان او تاسو ذهني غلامان یې تاسو اړو په دنیا کې ترقی نشئ کولای تاسو د سیو کې چې واپس خپل ځای لاړ شئ مصر ته الته بس تاسو خزر پیرونیانو خدمتونه کوي تاسو په دې باندې خوشاله ډیر زیاتو مصر تلال شي هغه مصر کوم چې مشهور مصر دی د دې ځنه واپس مصر تلال شي تاسو غلامان خلکی چې فرعون دل بچي وجني او خزر ومال ته خدمتونه کوي تاسو له دا ډیره مزه درکې غلامان خې اهبتو مصرن دا معنا سید قطب شهید رحمه الله کړی دا اهبتو مصرن لار شي مصر دا فین لکم ما سالتم یقینا ملاو بشي تاسو غوښتلی وضربت عليهم الذله دې ځکه دا مصر دا من احناف علما چې وایو موبایل بند کې ښا چې د مصر تعریف منغو چې مصر هغه څه ته ویل کېږي لکه د جمعې د مونږ لپاره مونږ مصر یا فنای مصر شرط دی جمعې مونږ په هغه ځای کې کېږي چې یا مصري یا فنای مصري یا بیخي خار دی یا د خار د کلاو ځای دی چې په هغې کې دا هر قسم څیزونه میلاویږي فنای مصر نو د مصر څه ته ویل کېږي په دې کې د ژوند د انسان ضرورت پوره کېږي ضرورت زندگی او دا تعریف د دې ځای نه هغه څه شوی دی چې مصر څه ته وایي فإن لکم ما سألتم چې سم غوښتلی هغه پکې ملاویږي نو مصر به هغه ځای ته ویل کېږي چې په هغه ځای کې هر څه ملاویږي او د احناف علما مذهب دا دی چې د جمعې مونځ په هغه ځای کې کېږي چې په کوم ځای کې به د انسان ټول ضرورت پوره کېږي ټول ضرورت پوره کېږي په هغه ځای کې د جمعې مونځ کېږي او د احناف په مذهب کې په دې باندو مانډو کې بیا د جمعې مونځ نه کېږي د احناف په مذهب کې په باندو کې مونځ نه کېږي او دا غوی لپاره یو دلیل هم دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله عنہ فرمایي چې لا جمعه ولا تشریق فی القرى په باندو کې جمعم نه کیږي او دارنګ د اختر منځونه پکې نه کیږي او بل ذکر راځي چې الا فی مصر جامع عند په مصر جامع کې کیږي نو احناف علماء د علی سے پر اثر باندې عمل کړی دی چې بس په مصر کې په کوم ځای کې چې هر څه ملاوي په غځای کې به جمعې مسکیږي بل ځای کې نه کیږي او نور علماء وی چې نه باندو کې هم جمعې مسکیږي او دا غوی د پاره د حضرت عمر رضی الله عنه دلیل دی زمونږ سره دلیل د حضرت علی دی هغه په شړه باندې نه دی هغه سره دلیل د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی چې حضرت عمر سره وی چې جمعوا حيث شئتم کم ځای کې چې خو خیال د جمعې مسکوي تاسو جمعوا حيث شئتم کم ځای کې چې خو خیال ال تجمع مستاسو کولای شي نو یې مسله سوي چې دا کیږي په هر ځای کې ډېر دلایل نور امر لدی چې دا جایز دي چې په دا وځګونه کې وشي بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې مس په کم ځای کې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو مدینه منورې ته نو اول کار د جمعې مونږ کړی دی سلورم ورځ باندې نبی صلی الله د پیر پر ورځ د پیر منګل بوت جمعرات او جمعې ورځ پسې پنځم ورځ وا نو سلور ورځې بعد نبی صلی الله علیه وسلم د بنو سالم بن عوف په محله کې د جمعې مونږ کړی دی او په هغه زمانہ کې مدینه په دې شروط باندې مصر نو مدینه خو بس یو باندې او په وخت کې ځکه د جمعې د مونږ لپاره احنا پلس شرطونه وي لس په لس شرطونو کې دا چې قاضي به پکې وي باقاعده قاضي تنفيذ د احکاماتو په دې کې کوي
نو په دې شرطونو باندې مدینه کې سم نو او نبی صلی الله علیه وسلم ترجمه مونږ کړی دی نو کو دا سخت شرطونه پکې موږ بل پرز راجم کو د جمعې چې څومره فضایل دا بیا پوه چې صرف د خار خلک جمعې مونږ کوي باندې خلک د جمعې د مونږ بیا بس پاتې شي ځکه د جمعې په منځ کې ډېر لوی اجر دی ډېر لوی اجر پکې دی او بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د مدینه ته نو تله نو دا غي نه مخکې هم مدینه کې باقاعده د جمعې منځونه شوي دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سفیر لګلې دی مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وی 12 کسانو له جمعې منځ کړي 12 کسانو له د جمعې منځ کړي دي دا نبی رسول الله مدینه ته نو تله او دا غي نه مخکې اسعد ابن ابي زراره رضی الله عنه اسعد ابن زراره در سلويختو کسانو له مدینه کې منځ کړي دي دغه معلومه ده شو چې دا دومره ډېر سخت شرطونه پکې نه دي په کار چاره پلانې کې بیا منځ کېږي نه کېږي نو دا مصر او فنای مصر چې څنګه ضرورت پکې پوره کېږي هغه کې جمعې منځ بیا په کار دی ځکه هم عبادت ته په دې طریقه باندې جمعې منځونه ډېر شي اهبتو مصرن کو شیطان سخارتا فین لکم ما سالتم یقینا نشته تاسو لپاره چې تاسو مطالبه کړی دا وضربت علیهم الذلة والمسکنه عذابنا وضربت وهلشو علیهم پدویبانه او ټاپشو پدیبانه الذلة رسوائی والمسکنه خواری الذلة رسوائی والمسکنه خواری او غریبی ذلت ویل کی فقر باطنی تا او مسکنه ویل کی فقر ظاهری تا باطنی فقر چې سړی غریبی پیسې وسړی دی خو سړی غریب دی او چې نور موګټم مسکنه ظاهر فقر تا چې بیکار جامع سړی غوندي بیکار دی وسه کیږي خوراکه کمزور دی وسه کیږي پوره کمزور دی دا مسکنه ظاهری اثرات دي چې غریب دی څه نشتا خدا د الله په دی باندې دا ذلت راغی او دا ذلت د الله تعالی څنګه راغی چې هغه خوراکونه ختم شو او دی وی راواغستلې او غیان راواغستل او وی بیا کولې او ځان له خوراکونه او سبزیان بیا کړلې او ګټلې لکه حدیث کې راځي بخاری کې روایت ده ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې ابو امامه رضی الله عنه روانو په لار کې یو سړی د جګ وسره دی یو وسره دا غیان روان کړی دی تلوي ویلا حضرت ابو امامه باهلی ویل چې ما د الله د نبی نو ورېدل چې کم کور ته دا جګ دای ونه وتل هغه به د ذلت او د خواري نه چرته بچ نشي دا ټول عمر بخار او عجز ګرځي دا ډېر د ذلت کار دی یقینا د ځمېداري سم ګران کار دی او ټول عمر به کار کینو بیکار جامې به دی اغوستي او بل دا چې دغه سارو خدمتونه وکي ځان لبم غټي او د سارو لبم غټي د بوتاوي غوان ته سم ګران کار دی ځان له شوینش پورا کوي نو په غوان بسن خوراکونه کوي بل دا چې منځونه ټول په دغه پټي کې د سړي نبی کېږي جمع تی پاتې او په دې سخت غرمو کې ودغه لونه کوي او دا ټول ګران کار دی ګران دا دیم دغه ذلت او مسکنه په دې دار اغله چې مخکې مزه کولې ناس به تیار خوراک براتلو اوس په دې وړي جمع کې ذمہداري کوي یو دا شو ضربت علیهم الذلة والمسکنه او دا د يهودانو باندې الله ذلت او مسکنه راغله خدایت ساته دا نږدې نه راغلي وي دا مسکنه او ذلت په ډېر وروسته بیا راغلي دي چې بیا په حقیقت کې دا يهوديان دومره غریب شول دومره غریب چې ټول عمر دا زړې جامې بیا غوستې وي او بیکار ژوند پراغه او په دې باندې ټیکسونه ولګیدل ټیکسونه جزیه پیراله او ټیکس ورکول خو یې نن ډېر ګران په دې کور کې سوګسي کې کرای ورکول سم ګران کار دی او بیا څوک چې غلام ټیکس ولا ورکي نو ټیکسونه تکې نه سلی هغه چې د اسمانه تیار خوراک راتلو اوس دا ټیکس ورکي بل اسلامي حکومت لا ردا غزلت راغی خدلته یو سوال دی جدید مفسرین راوچت کړي دي چې الله ضربت علیهم الذل والمسکنه په دې باندې ذلت او مسکنه رااله حالن کې نن سبا د دنیا په معیشت باندې قبضه د يهوديانو ده نو يهود خو ذلیل او خوار نه دي بلکې يهوديان خو ډېر مالدار دي په دنیا کې او الله په دې باندې ذلت او مسکنه راغلي ده نو یو جواب کوم دا دی چې دا مالداری دا د کامیابی سبب نه دی او مالداری دا د عزت سبب نه دی چې سړی مالدار خامخه به عزت مني او سړی مالدار دی خامخه به کامیابی مال وسره هم دی خو بیا هم نه دی کامیاب مال وسره هم دی خو بیا هم نه دی عزتمن ډېر کړه سړی په ډېر زیات مالداري په کلی کې خلک وتاړو د سړی په نظر باندې ګوري نو مالداری سبب د عزت نه دی نو کدا خلک مالدارم دي خو بیا هم ذلیل دي او داغي ثبوت داري ثبوت چې مسلمانان ډېر غریبان دي ټول مردا مسلمان 57 دي 58 اسلامي ملکونو دي هر ملک د IMF نه باقاعده دا قرضې مرزي ته اخلي او ټول مردا قرضداري
خو بیا هم د مسلمانانو په نوم باندې په دې دنیا کې 150 ملکونه شته 150 ملکونه دي د عیسایانو بشمار ریاستونه او د حکومتونه شته ډیر زیات خو د يهوديانو په دې دنیا کې د ډیر معیشت باندې د قبضه باوجود په دنیا کې دغه په نوم یو سټیټ ریاست نشته یو دغه غزه فلسطین کې چې کوم ځای دی دغه ځای د هغه قبضه راځي نور د دې په نوم باندې چرته یو ریاست نشته یو ملک نشته ډېر پیسې وسره دي خو دې الله حکومت چرته بلاس پاین ور کوي نو ذلیل دي ټول عمر د حکم لاندې نو ذلیل خوار دي او دې مفتی شفیع رحمه الله لیکلي معرف کې چې د دې يهوديانو مثال بس د یو چونې په اړه کې د چونې مثال چې په خوا روس سپر پاور دا غوي چونې واغې استعمال ولا اوس امریکا سپر پاور دا غوي استعمالي چې سپر پاور ورته سوې دي به هغه فالو کې هغه بمني خپل حکم د دینه چلےږي دا د خپل معنا ده او یو بل جواب د تفسیر ماجدی کې مولانا ماجدی کړه عبد المجید دریابادی سیبو هغه چې ګورا په امریکا کې خو من تخکاری چې د امریکا او د عیسایان دا مالدار دي او د دې ډېر زور دی او دا ډېر عزتمن دي خدا خبره غلطه ځکه ده چې دا يهوديان او دا خلکو په دې کې سرمایه‌دارانه نظام دی نو په دې کې ټول خلک مالدار نه دي بلکې بعضي خلک د دولت په غیر منصفانه تقسیم دي نو بعضي خلک په کې مالدار دي او عوام اکثري خلک دي غریبان دي نو الله بدی مالدار وي چې د هر یو کس د ژوند مورال بهتر وي او هر یو کس مالدار وي بیا به الله عزیز وي او دا به زورور وي او دا به عزت من وي چونکې نه دي لہذا د الله وعده بالکل ټیک ده چې يهود به ذلیل او خوار وي وضربت عليهم الذلة او تا پشوی دے علیہم بدیبانی عذلت و ذلت والمسکنہ و خواری زکا چی ادنا شیوا سو علی پری خودو و باؤو بغضب من اللہ او دی اختشد اللہ پا غصبانی اللہ تو غصشو ذالک بانہم کانو یکفرون بیآیات اللہ ذالک دا زکوت اللہ غصشو بانہم بشکا دوی کانو یکفرون انکار بکو بیآیات اللہ دا اللہ ایتنونا دا اللہ دا ایتن انکار کو د الله د آیتونو چې انکار وکړ الله ته غوسه شو د غضب یو سبب مونږ ویلو د الله د آیت انکار کول دیم ويقتلون النبيين او پیغمبران وجل بغیر الحق پناه قوانه حتی چې زکریا علیہ السلام د ونی په مینس کې پاره باندې وری وو دا پیغمبران وجل پناه قوانه د پیغمبر وجل خو حق نه او د پیغمبر په وجل باندې هم الله غوسه کیږي دریم ذالک بما سودا دنا فرمانی بوجبانه نو فرمانی بل سبب شو وکان یعتدون دی بتجاوز کو د حد نه باوریدل نو سلور سببانه په دې آیت کې د غضب سلور اسباب ذکر شو یو پکې راغی چې یقتلون النبیین پیغمبران به وجل پیغمبر وجل ډېر غټه ګناه ده مسند د امام احمد کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اشد الناس عذابا رجل قتل نبيا او قتله نبي اشد الناس عذابا د ټول نسخ عذاب د قیامت پر ورځ باندې چای رجل قتل نبيا هغه سړی چې پیغمبر یې وجل دی او قتله نبي یا دا پیغمبر دلا صدا مړ دی پیغمبر وجل دی دا عذاب ډېر سخت ځکه د پیغمبر مقابله کړل لوی دی دې سره سره د حافظ عماد الدین ابن کثیر چې کوم کتاب دی البدایه والنهایه پاغه کې په صفحه نمبر 50 جلد نمبر 2 باندې په صحیح سند باندې یو واقعا ذکر کړی دا سعید ابن مسیب رحمه الله تابعی دی هغه وی چې بخت نصر باچا کله راغې دمشق ته په ویزټ باندې په چکر باندې راغې په دا وخت کې دی يهوديانو حضرت یحیی علیه السلام وجلو او په دې ټیم کې د یحیی علیه السلام دا وین روانه و داسې جوش او پواره وهله او نه ختمېدله مسلسل دی وینه بيدله د تاسو کوول دا سوق دی د تویل شو دا د او د یحیی علیه السلام وینه چې دا د بیګ دی يهوديانو وجلې دي دله په دې باندې غوسورلا او د جهاد اعلان وکړ د غزې کې او د يهوديانو نه تقریبا 70000 يهوديان د بخت نصر باچا مړکل مردار کړل او دار دی یو ډېر غټه بخکنی وشولا د یحیی علیه السلام د قتل په پاداش کې بخت نصر وجلې دي یحیی علیه السلام وجلې د پلار حضرت زکریا علیه السلام د وجو هغه هجرت وکړو هجرت وکړو دی په ګرځیدل ویلا چیرته لاړو نو روانو په پلار کې چګل غیر کو نو الله تعالی ورته مخامخ یونه کولاو کړه دا ورته ورننه وکړو ونه په بند شولا دی چې راورسدل ویل دا خو نشته دی غالبا دی ونه له پناه ور کړه دومره ظالمانو خو ته پته و چې ونه پیغمبر له پناه ور کوي خدای باوجود هغه ونه کټ کولې حضرت هغه ونه کټ کړه په کوم کې زکریا علیه السلام او هغه په مینځ باندې داسې وکړو دا دی بل ظلم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي
چې دی بني اسرائیل په یورس کې 300 پیغمبران وجل دي. كانت بنو اسرائیل فی اليوم تقتل 300 نبی، 300 پیغمبران وجل 300. او بیا ثم یقیمون سوق بقلهم من اخر النهار، په ماخامه په دغه کې منډای جوړ کړي او سبزیان به کې خرڅولې دومره نه ریدل. د 300 انبیاء او د وینې د پاسه دي سبزیان خرڅولې در دي اغه ظلم او چې پیغمبران وجل نو الله وتعالى شو او الله تعالی په دې باندې عذابونه راولېګل. ذالک بما سو وکانو یعتدون، دا ځکه دینا فرمان او دې د حد نه زیاته کو. دلته یو خبر پکې یاد کا غداوا چې الله رب العالمین د من او سلواتا ادنا اعلی خوراک وایو او د بقل قثافو معدس بسولته ادنا خوراک وایو. دا ولي دا خو د انسان خپل فطرتي چاته غوخه اس شې نه ښکاری او سبزی ډیره زیاته خوخی، د چا دال ډیر خوخي او اړو غوخه نه خوخيږي. نو الله تعالی دلته کې په دې خوراکونو کې د اعلی او د ادنا تمیز وکړو. داغي علما یو څه وجې ویلي دي. یو وجه دا ده چې دا من او سلوا په دیو جبانه اعلی دي چې دا قیمتي دي، د دې قیمت زیات ده او د سبزو قیمتونه کم دي. بازار کې سبزی ارزانه ده او غوښه ګرانه ده. دویم نمبر دا ده چې د من او د سلوا د خوړلو حکم الله کړو او د دې بل حکم الله نه دی کړی. نو چې د الله حکم پکېو لہذا په دې وجه اعلی شو چې د دې په خوړلو کې د الله حکم باندې عمل کیږي، نو ځکه تعالی ویل شو. د دې سره دریم نمبر خبره ده چې خوند د غوښې او د من د سلوا او د من ډیر دی، لذیذ دی، ډیر زیات دی، افضلیت په لذت کې دی، په خوند کې دی. او د دې سره یو بل مسله ده چې په دې وجه اعلی د شي په تکلف ملاويږي، مشقت پکې نشته او په دې بلکې هم مشقت ده. او بل دا چې د من او سلوا په حلت کې شک نشته، بالکل حلال او پاک سوچه پاک دي. او د دې نورو اسپت نه لګي، اکثر په بازارونو کې دا ذمہدار خو بد پته پکې نه لګي. اکثر بازار کې خپل ټماټر په غاړي علي د پاسه په خولي لاندې خو بیکاره ادي زمیدار خلکو یا د بازار د دکانداران خلک دی کله کله د دې اړو خیال نه ساتي. نو په دې کې بیا د حلال او حرام پته نه لګي، بل د خپل پردو پته بګنه لګي چې خپل لیک پر دي. او بل دا چې د دې من او سلوا په دې کې سبازي طبي فواید دي، په دې کې داسې غذایت دی چې هغه په سبزو کې نشته. لکه یو چې په علماء لیکل دا چې دا غوښه د انسان د لپاره ډېر ضروری ده. سلويخ تروزه کې یو ځل د غوښې نه خوراک پکار دی، سلويخ ورځو کې. او ځکه چې کوم سړی سلويخ تروزه کې غوښه نه خوري نو د عقل باندې بیا اثر کوي کم عقل کوي. نو سلويخ تروزه کې با یو ځل غوښه خورل بیا پکاري وي. نو په دې وجه باندې دا اعلی دی. او بل دا چې انتخاب رحماني دی، انتخاب الهي دی، الله انتخاب کړی دی، نو ځکه دا غوړه خوراک دی په نسبت د نورو باندې.